ما تلق متوجه شیخ قاسم صاحب موږ ستاسو میلمانه یو ستاسو په ځای کې ټیک ده بالکل مسلمان روایت داري د خپل میلمه قدر وکړي زموږ د پښتنو هم دا روایات دي چې د خپل میلمه قدر وکړي تاسو موږ په حیثیت د میلمنو منئ د بالکل دا ملګري میلمانه دي په حدیث موجود دی دویم مولوي صاحب ګوره زما صرف صدر صاحب خبرې کوي وختي ستاسو صدر صاحب خبرې شروع کړې بیا تاسو شروع کړئ موږ هېڅ خبره ونه کړه منځ کې تاسو ټکونه هم راکړه موږ هېڅ خبره ونه کړه زموږ مولوي صاحب دا درخواست چې افهام تفهیم سره خبره چلوي چې د عوامو ته حق ښکاره شي انشاءالله ټیک دی بار بار به تاسو به موږ ته متوجه اوسېږئ موږ به تاسو ته انشاءالله په منځ کې به بله خبره نه کوو بل کار به نه کوو انشاءالله یو بل ته متوجه اوسېږو نو خبره به حل کېږي مولوي صاحب یوه خبره به داسې وکړو دا ستاسو ټولو خبرې انشاءالله د مناظرې دوران مناظره شروع کېږي انشاءالله ولایت مناظرین شروع کوي مولوي صاحب که یو خبره وکړو د یو بل نه به تپوسونه انشاءالله مناظرین وکړي په دې دعوه کې جواب دعوه هر څه دي مولوي صاحب یو کار به وکړو یو خو به ټرنونه مقرر کړو اولنی ټرن به لس منټه وي زموږ رایې دا ده اولنی ټرن به لس منټه شي دویم ټرن باقي چې څومره ټرنونه دي که تاسو وایئ چې 15 منټه 9 منټه څومره تاسو باندې اتفاق کوئ موږ در سره په هغې اتفاق کوو خبره نشته خو زموږ رایې دا ده چې اولنی ټرن مولوي صاحب او شیخ صاحب اولنی ټرن لس منټه شي ځکه په دې کې د مفردات و تعریفات دي تفصیلات دي نو دا به لس منټه شي انشاءالله که ستاسو کوښښ وروستني باقي څومره ټرنونه دي دا به 15 منټه کړو انشاءالله یو کس په تر اخره پورې وي انشاءالله ځکه چې 15 منټو کې کار نه کېږي یو کس تاسو راپاسوئ د ټایم لپاره یو به موږ درپاسوو نه یو د دې کلي یو سړی مقرر نه د کلي څوک مه راپاسوئ تاسو یو کس خپل راپاسوئ یو به زموږ ټایم ګاډۍ شته نه ټایمر شته دی هغه نه خیر لیکل شیخ صاحب یو خبره زموږ ستاسو منځ کې اتفاق راغی انشاءالله اتفاقي خبرې راځي خبره به دویمه خبره مولوي صاحب دا په وباندې دولس نه ګړی دي چې یو کې یوه ګړی زموږ کې نه هغه مخامخ کې نه مخامخ دیوال شیخ صاحب نه شیخ صاحب تاسو مخامخ کې نه ورسره دلته مخ کې نه کنه مخ باندې کنه خبرې کې موږ دلته نه شیخ محترم ما تلک توجه الحمدلله زموږ اتفاق راغی دویمې خبرې له لږ ځو مولوي صاحب تاسو منئ موږ هم منو که یو خبره د یو دلیل نه ثابت شي یا د سلو دلیلو نه ثابت شي خبره د قرآن د یو دلیل نه د نبي علیه السلام د یو حدیث نه ثابت شي هغه منل پکار دي د دې خبرې مطالبه نه وي پکار چې د یو دلیل نه ثابت شو اوس په خامخا ته ماته سل دلیل پیش کړي انشاءالله العزیز نو د دې لپاره به داسې وکړو یو خو دا عوام هم ناست دي مونږ د لرې نه راغلي یو تقریبا داسې وزګار نه یو نن ډېر په مشکله سره مونږ په خپله ټایم ویستی دی مولوي صاحب ستاسو دې علاقې ته راغلي یو نو مونږ به دومره درخواست وکړو دا یوه خبره به تاسو مونږ سره منئ انشاءالله ځکه مونږ ستاسو میلمانه یو د اصولي مناظرې مطابق ده دا خبره او انشاءالله مونږ نه میلمانه یو مونږ به درخواست کوو انشاءالله زمونږ درخواست دا دی چې مناظرې ټایم زیات نه زیات یوه نیمه ګنټه کېږي انشاءالله بیا که تاسو زیات نه زیات په هغې باندې مزید ټایم زیاتول غواړئ او کم 2 ګنټې کوي مولوي صاحب زما د درخواست به قبلوئ انشاءالله د هغې مطابق به ټرنونه چلو تاسو به د هغې مطابق خپل دلایل پیش کوئ مونږ به خپل مولوي صاحب که ټایم نامعلوم وي ټایم معلوم نه وي په هغې کې به تاسو په یو ټایم به داسې راشي چې تاسو وپاڅېږئ زموږ سره دلایل ختم شو مونږ وایو چې زموږ سره نه دي ختم شوي لہذا تاسو کښېنئ مونږ به هم کښېنو نه به ځو نو نه به ستا مجبورۍ ته مونږ ګورو نه به زموږ مجبورۍ ته تاسو ګورئ یوه جګړه او انتشار به جوړېږي مناظره به سر ته نه رسېږي نو ښه دا ده انشاءالله که یوه نیمه ګنټه مقرر شي په کم 2 ګنټې مقرر شي تاسو به د هغې مطابق خپل دلایل هغه ترتیب کې ساتئ انشاءالله العزیز مونږ به خپل ساتو ستاسو د دلایلو جوابات به مونږ کوو زمونږ په هغې جرحه تاسو کوئ نو انشاءالله العزیز د ټایم مطابق به خبره مخکې روانه وي چې ټایم ختم شو خود به خود به دې چې دلایل ختم شوي دي یا نه دي ختم شوي جدا خبره ټایم ختم شو مناظره ختمه شوه دا ویډیو به ځي انشاءالله ستاسو خلک به یې وګوري دنیا به وګوري نیټ باندې انشاءالله فیصله به عوام وکړي دې خبره باندې نو دې کې ما سره مولوي صاحب یوه خبره وکړئ ټایم یوه نیمه ګنټه صحیح دی که په کم 2 ګنټې مولوي صاحب اوس تاسو لږ پرې شیخ قاسم صاحب پرېږدوئ ما هغه خبرې خبره ډېره اوږدوئ نمبر نور کوئ ما ته زه دې کلي اوس دا بیا راغلم دې کلي اوس مناظره ده 2 منټه شروع شو اوس ته مونږ دی ورته لاس کسان ټوک کړي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دا خبره معتبر مفتي بیا به ان شاء الله خبرې لګ اتفاق کو شیخ قاسم صاحب الله دې تاسو ته خیر درکړي. خبره داسې ده چې دا اوله خبره دې متفقه ده دا منو چې خبره به ان شاء الله تصحیح لیکن دا چې د ټیم تعین خو نشم کولای. په دې خاطر باندې دا غي خبره ده که زما دلایل خلاص شي او ستا دلایل پاتې په رب دې قسمي چې تر هغه پورې به دې ځای نه خودم چې تر څو ستا دلایل نه ختم شي او چې زما دلایل پاتې وي تر هغه پورې به دې ځای نه ځي تر څو چې دلایل نه خلاص شي. که ته ځي مفتي صاحب ستا کاري زه تا باندې تنګسیا نه کوم خیر دی یو ملګری پرېږده ته لاړ شه ستا ضرور کار دی هغه به ستا خبره کوي خو ټیم تعین بالکل دا ځکه زه راته ده چې یوه نیمه ګنټه کې زه خپله خبره نشم خلاصولی. شیخ صاحب زما او ستا خبره که داسې افهام تفهیم سره چلېږي انشاءالله العزیز سمون به وکړي عوام هم پوه شي. زما درخواست ټولو ته هم دقسې انشاءالله خاموش اوسېږي خبره واورئ صرف زمونږ. شیخ صاحب محترم ما او تا دلته ناست شو دا زمونږ مناظره ده ټیک شوه جي دا مناظره ده دا د کلي یوه جرګه نه ده جي صحیح ده دا زما او ستا په منځ کې اتفاقي ده دا خبره تر ننه پورې به مناظرې وګورو. مناظرې شروع شوي دي د هغه دور نه تقریبا 100 کاله وشو زمونږ په دې مقلدینو غیر مقلدینو په منځ کې چې کوم د مناظرې شروع دي یوه مناظره به په ثبوت کې تاسو وښایي چې په هغې کې ټایم نه دی مقرر شوی انشاءالله بیا ورسره مونږ ومنو چې واقعي مولوي صاحب ستاسو خبره تاسو جرګه کول نه غواړئ مناظره کول غواړئ یو مولوي صاحب. دویم څومره مناظرې چې شوي دي تر اوسه پورې ستاسو شیخ صاحب محترم دی امین الله صاحب د هغې هم مناظرې شوي دي ټایم مقرر شوی دی هغې کې. مولانا عبدالعزیز نورستاني صاحب ستاسو یو بل مشر دی د هغې مناظرې د مولانا امین صاحب د روکراړوي نور اللهم مرتضوي سره شوی دی په کې ټایم مقرر شوی دی. تر دې پورې دې دور کې د 15 نه مناظرې د 2-3 کالو کې زما سره شوي دي په هغې کې ټایم مقرر شوی دی. مولوي صاحب محترم ما او تر مناظرې میدان کې ناسو رشیدیه د اصول مناظرې کتاب دی ستاسو مولوي صاحب محترم مخکې وویل چې رشیدیه ما لیدلې هم نه ده نو مولوي صاحب تاسو ته د الله در وښي ویې ګورئ انشاءالله د زموږ درخواست هم دا دی چې مناظرې دپاره د دې کتل لازمي چې سړی مناظرې میدان کې کینی کم از کم هغه اصول ګوري. سړی ډریونګ ته کینی نو د ډریونګ اصول هغې له مطالعه کول هغې زده کول لازمي خبرې چې په دې ځای کې به ډبل اشارې لګي دې ځای کې به سنګل اشاره لګي دا ضروري کې یو سړی په دې اصولو نه پوهېږي او ډریونګ ته کینی ګاډي ته کینی مولوي صاحب دا به د تباهۍ او د نقصان سبب ګرځېږي دی به خپل منزل مقصود ته نه رسېږي. نو زما درخواست دا دی رشیدیه موجود د زموږ په منځ کې رشیدیه موجود د هغه هم لیکلي دي د دواړو فریقینو دپاره د ټایم تعین کول ضروري دي. دویم تر اوسه چې په زرګونو مناظرې شوي دي مولوي صاحب په دې کې ټایم تعین شوی دی تر اوسه یوه مناظره داسې نه ده شوې چې په هغې کې د ټایم تعین نه ده شوی مولوي صاحب. نو ما او تا به خبره لږ راولو انشاءالله 3 ګنټې کوو انشاءالله 3 ګنټې به کوو خو مولوي صاحب دا د ټایم تعین ضروري دی. که تاسو بالفرض ما ته یو خبره واورئ زه مناظر پرېږدوئ شیخ قاسم صاحب پرېږدوئ زما هغه خبره فهم تقریر سره تاسو لږ پرېږدوئ مولوي صاحب محترم زما درخواست هغوی لږ پرېږدوئ خبرې. مولوي صاحب ما او ته اصولي طور باندې 2 ګنټې ټایم به مقرر کړو 3 ګنټې به مقرر کړو. تاسو که دا وایي چې یاره سبا پورې به جاري بل سبا پورې جاري نو زمونږ به خپل کارونه انشاءالله مونږ به که تاسو خپل طرف نه ټایم نه مقرروئ مونږ به خپل طرف نه بیا مقرر کړو. اول خو مونږ دا خبره کوو چې اتفاقي شي خبره ټایم مقرر کړو اتفاقي اجماعي انشاءالله چې اختلاف پکې نه راځي. که تاسو هغې باندې نه تېر تاسو وایئ چې یاره مونږ به وایو تر اوسه پورې به دې لوډ سپیکرو تاسو ویلي دي او وایي یې مهنده مونږ د هغې څه جبر نشته چې تاسو لوډ سپیکر بند او یا درله په خوله باندې لاس ایږدو انشاءالله مونږ به خپل طرف نه بیا ټایم مقرر کړو چې 2 ګنټې 2.5 ګنټې زموږ د مناظرې ټایم دی. ستاسو نه مونږ مطالبه کوو ستاسو په دعوه باندې د دلیل په خپله دعوه باندې ورته مونږ هم دلیل پیش کوو چې 2.5 ګنټې د ټایم مطابق ختمې شوې مونږ به خپل کتابونه وتړو زو به هغې نه پس بیا تاسو د بل سبا پورې لګیا اوسېږئ هغه به د مناظرې حصه نه وي. مولوي صاحب خبره به اتفاق ته راولو خبره به خرابو نه انشاءالله. مفتي صاحب بخښنه غواړم داسې کار دی چې دا ته چې کوم اصول بیانې زه منم لیکن دا اصول څه کتاب او سنت خو نه دي وده کړي چې ته ماته خامخا په دې رشیدي باندې ټینګار کې یا چا دا لس منټه تاسو مقرر کړه دا کتاب او سنت کې شته نه دي کتاب او سنت نه دي خو لیکن دا یو مستحب دا هم نشته دا مصلحت دی مفتي صاحب مقصد دا نه دی چې دا څه دي ته حرام یم مقصد مې دا دی چې دا څه لازم خو نه دي چې ته به ما په دې باندې ملزم کوي. خبره داسې ده مفتي صاحب چې مونږه 20 ورځې د دې کار لپاره تیاری کړی دی یو دا خلک انتظار لري دا د یوې ورځې خبره نه ده. نو چې کله مثلا مې ختمه شوي ته څنګه پاسېږي انشاءالله ختمېږي انشاءالله ختمېږي. زمونږ ملګري سکوت وکړي چوپ شي. زه مفتي صاحب سره خپله خبره کوم مفتي صاحب خبره داسې ده چې تر هغې پورې چې مسله ختمه شوې دي د الله په خاطر باندې ناست دي. شیخ صاحب محترم خبره وکړه لاول شیخ صاحب محترم ماله جواب راکړو چې
چې دا ټیم مقررول څه قرآن حدیث کې نه دي راغلي که رشیدي لیکلي ده دا خبره قرآن حدیث کې نه ده راغلي مولوي صاحب دا لس منټه مقررول دا د دې نه مخکې دعوه جواب دعوه لیکل شرایط لیکل مولوي صاحب دا هم په قرآن حدیث کې نشته ټیک شو محترم صاحب تاسو په خپل نمبر کې جواب وکړئ زه ان شاء الله زمونږ مولوي صاحب دا شل منټه د پاسه 12 بجې ټایم شروع کېږي زه موضوع شروع کوم ان شاء الله زمونږ د طرف نه 2 غنټې ټایم در مناظرې ان شاء الله 2 غنټې پس موږ خبره ختمو ان شاء الله تاسو به بشک جاري مولوي صاحب 2 غنټو باندې الله وکفا والسلام علی عباده بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات چونکه نن مجلس او نشید زمون په یوه مسلې باندې مناظرې ده هغه مثلا موضوع زمون او د شیخ صاحب محترم په منځ کې را مسله د تقلید زمون د اهل سنت والجماعت دعوه امر راغلی دا کم چې مد مقابل حضرات فریق خصم ناسته د هغوی دعوه هم راغلې ده د دواړو دعوې کې زما سره لاس کې دي زه به اگر دواړو دعوه لږ ووایم تاسو لږ هغې ته مختصر انشاءالله هغې ته لږ تاسو متوجه اوسېږئ دا موږ اهل سنت والجماعت دعوه ورکړې ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله عوام دي زه پرېږدئ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد موږ اهل سنت والجماعت په مسائل اجتهادیو کې په مجتهد باندې اجتهاد او په غیر مجتهد باندې داسې مجتهد تقلید واجب ګڼو چې هغه مجتهد کېدل په دلیل شرعي یعنی اجماع سره ثابت او د هغه مذهب مکمل مدون او متواتر وي دویم ورسره مونږ لیکلي نو مونږ په هر فن کې د هغه فن د ماهرینو تقلید کوو دریم ورته لیکلي زمونږ اصول څلور دي قرآن حدیث اجماع قیاس د مجتهد زه د مناظرې اگر څه طے شوي دي دلته راغلي وو دا زمونږ د طرف نه خبر راغله مولوي صاحب زمونږ په دعوه کې مسایل اجتهادیه راځي زه به د هغې لږ وضاحت وکړم خپل ټایم کې انشاءالله تاسو نوټ کړئ د جوابات وکړئ که څه اشکالات مزید وکړئ مسایل اجتهادیه مولوي صاحب مسایل ابتداءً په 2 قسمه دي مسایل منصوصه مسایل غیر منصوصه یو هغه مسایل دي چې منصوصي دي دویم هغه مسایل دي چې غیر منصوصي دي غیر منصوصي مسایلو کې مجتهد غیر منصوصي مسایل را اخلي د منصوصي طرف ته ځي د هغې حکم تلاش کوي او غیر مجتهد چې کوم سړی مجتهد نه لکه موږ اهل سنت والجماعت مقلدین څلور مذاهب په دغه مسله کې د خپل امام تقلید کوو بیا مسایل منصوصي هغه مسایل چې منصوصي دي هغه په 2 قسمه دي یو هغه چې ظاهري تعارض پکې راغلی دی مسایل منصوصه متعارضه دویم هغه چې تعارض پکې نه دی راغلی مسایل منصوصه غیر متعارضه مسایل منصوصه متعارضه مثال لکه د رب الیدین ترک رب الیدین روایت شو د امین روایت شو قرات الامام شو دې کې مجتهد تطبیق کوي او غیر مجتهد د خپل دغه مجتهد تطبیق هغه مني هغې باندې عمل کوي دې ته ویل کېږي تقلید دویم مولوي صاحب مسایل منصوصه چې منصوصي هم دي تعارض هم پکې نشته هغه بیا په 2 قسمه دي هغه مسایل چې منصوصي دي تعارض پکې نشته احتمالات راغلي دي په یو لفظ کې یو اگر چې هغه منصوصي دي تعارض هم پکې نشته احتمالات هم پکې نشته کوم کې چې احتمال راغلی دی په دې کې نو مجتهد وظیفه دا ده چې ډېر تعیین د یو احتمال کوي په دلیل شرعي سره او غیر مجتهد د تقلید کوي په دې کې هر چې هغه مسایل دي چې دا منصوصي دي دې کې تعارض نشته دې کې احتمالات نشته لکه قرآن مجید کې راځي لا تقربوا الزنا قرآن مجید کې راځي اقیموا الصلاة آتوا الزکاة مولوي صاحب دې کې نه د تقلید اجازت شته نه پکې د اجتهاد اجازت شته زموږ د اهل سنت والجماعت په نسبت دویم مولوي صاحب زما په دعوه کې بل څیز دی تقلید څه ته ویل کېږي مولوي صاحب شاه صاحب زه به انشاءالله العزیز شروع وکړم د هغه اتفاقیاتونه زما سره د شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله کتاب دی الانصاف عقد الجید دا زما لاس کې فتاوی سنیه ده زما لاس کې دا شاه ولی الله رحمه الله کتاب دی عقد الجید د دې صفحه نمبر دا 67 شاه صاحب رحمه الله په دې صفحه باندې تعریف کوي د تقلید اتباع الروایت دلالتن د ماهر شریعت پر رهنمایي کې په قرآن او حدیث باندې عمل کول د ماهر شریعت پر رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کول مولوي صاحب د دې عوامو لپاره به زه مثال وایم یو مجتهد دی دیم په قرآن حدیث باندې عمل کوي د مقلدین هم په قرآن حدیث باندې عمل کوي شاه صاحب رحمه الله فرمایي د تقلید تعریف دا دی فرق دا دی د دې دا مقلدین د دې دا عوام د خپل دې مجتهد د خپل دې امام ماهر شریعت پر رهنمایي کې په قرآن حدیث باندې عمل کوي مولوي صاحب تاسو ټول به سحر مونځ کوئ یو کس امام او باقي مقتدیانو
امام هم د الله عبادت کو الله ته سجده لګول مقتدیان هم د الله عبادت کو الله ته سجده لګول ها فرق دا مناسب امام پر راز د الله عبادت کو الله ته سجده لګول مقتدیان د امام په اقتدا او رهنمایي کې د الله عبادت کوي کې الله ته कि अल्लाह ته سجده لګول دغه شي امام رحم الله هغه په قران سنت شریعت باندې عمل کوي دغه مقلدین په قران سنت باندې عمل کوي فرق دار دغه په ابتدا او رهنمایي کې په قران حدیث باندې عمل کوي دا سما سره دوی مناسب فتاوا سنایه ده جماعت اهل حدیث مشر شیخ الاسلام حضرت ابو الوفا مولانا ثناء الله امر تسری د په خپل دغه فتاوا سنایه جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 261 201 دیوی تقلید کہتی ہے تقلید ویلے کی گی کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا صرف پدی حسن ظن باندې خو ګمان باندې منل کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا چې دې بل دلیل موافق راوخی اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا او داغې نه د دلیل تحقیق نه کول یعنی د چا په دلیل خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه پدی حسن ظن سره منل چې دې بل دلیل مطابق راوخی دا زمانہ کې یو بل اهل حدیث عالم کتاب د شیخ الکل محدث جلیل د اهل حدیث میاں سید نذیر حسین دہلوی دے خپل دغه کتاب معیار الحق صفحہ نمبر 72 دعاویہ دے کے لکھی اور معنی تقلید کے عرف میں یہ ہے کہ وقت علم کی کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا ویلے کی د چاپ با دلیل خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل دا زمالاس کې منصب نور الانوار د زمون د احناف د اصول کتاب دی د دې منصب صفحه نمبر 216 ده د دې حاشیه نمبر 18 ده په حواله د مختصر المنار او منصب دقه تاریخ زمون د فقه د اصول فقه او بل کتاب نامی شرح الرسامی صفحه 190 غویم کوي التقلید اتباع الغیر على ظن انه محق بلا نظر في الدلیل تقلید ویل کیږي اتباع د غیر ته په دې حسن ځون سره چې د دلیل مطابق راوخی د دلیل مطالبه نه کول مناسب حاصل څه شو حاصل دا شو تقلید ویل کیږي د چاپ با دلیل خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل په دې حسن ځون سره چې د دلیل مطابق راوخی مناسب زبر هغه تاسو ته یو مثال درکم نن مناسب د څومره مسلمانان دي تاسو موجود دي تاسو د اهل حدیث رونه دي زمون اهل سنت والجماعت رونه دي دیوم د قران تلاوت کې تاسو د مرګریم د قران تلاوت کې د ټول مسلمانان د قران تلاوت کې په دې باندې زبر زیر پیش نه کو الله لګول دي نه رسول لګول دي روسته حجاج ابن یوسف لګول دي دا زور زیر پیش صحیح لګول دي که غلط شیخ قاسم صاحب تاسو په زما په خیال سره پويږي ان شاء الله د نور عوام هم نه پويږي هغه په حجاج ابن یوسف باندې دیو خ ګمان کړل حجاج ابن یوسف دا صحیح لګول دي یا غلط دا غي دغه خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه په دې اوس نسون سره منل دي مناسب چې دی بر د حق مطابق خود کوي په دې کې دې ته لکه مناسب تقلید کې تقلید معنی موږ کم سره چې قران لولي د حجاج ابن یوسف تقلید شخصي کوي کم خلک چې تقلید شخصي ته شرک کوي مناسب قران لستون کې راغوي پنځ نعوذ بالله ټول مشرکان دي دوی مناسب زمونږ استادو په منځ کې د اختلاف حقیقت دار دلته یو سړی راغی عیسائی او رحمت مسیر دا غینو دلته رانه زمونږ ته تاسو کو اسلام حق مذهب دی موږ ته ها اسلام حق مذهب دی اگر دلیل مطالبه ونکړه په موږ باندې خو ګمان وکړو هغه خبره قبول لو علماء کلمه وای موږ ته رحمت الله هم کې خو دې ځنه هغه واپس لاړو زمونږ پنځ ډیر راغله مسلمان واپس راغله عیسائی کافر مشرک واپس لاړو مسلمان تاسو اهل حدیث سره داوی مطابق ډیر راغله مسلمان راغله سنگل مشرک واپس لاړو ډبل مشرک ځکه دې چې راتلو عیسائی او مشرکو دلته د چا دسی یو خبره قبول کړه او د دلیل مطالبه په ونکړه په دې سره د ډبل مشرک وګرځیدو مولوی صاحب زمون په مسلمان لاړو تاسو په باندې مشرک لاړو تاسو علي حدیث سره دې ومنځ کې رمانځه څومره افعال دي ارکان دي مولوی صاحب دا ټول کوي په هر فعل دی عوام له دلیل نه ورځي تاسو څومره عوام دي حج کې الله دې مونږ ټول حج لبوزي د حج هر فعل زمونږ دی عوام تاسو دی عوام له ورځي د خپل مشرانو نه زده کړي خپل مولوی صاحب نه زده کړي البته په چا رواني مولوی صاحب دا تقلیدن کوي فعل صحیح کوي دا غیر د دلیل مطالبه نه کوي صرف په دې خګومان سره چې دی بل دلیل مطابق راوغي د اهل حق نه دی مولوی صاحب دغه ته لکه تقلید زمونږ په نس دی تل حاجی واپس راغلی ګناهونه نه پاک تاسو په نس تل مسلمان واپس راغلی مشرک څنګه چا خبره ومنله دلیل مطالبه ونکړه مولوی صاحب مونږ زمون پنځ باندې د مونږ کوي اگر چې رمانځه هر فعل ورته یاد د تقلیدن په دې باندې دلیل نه ورځي څنګه تاسو عوام نه ورځي ان شاء الله زه مطالبه وکم یو کس دی پاسيږي دوی مونږ خو په دې کسانو کې زمون وایو فریضه نمونځ چې کوم د غیر سر نه ادا کیږي الحمدلله د مشرک نه ګرځيږي بری تاسو د داوی مطابق مولوی صاحب شیخ صاحب لک سوچ ورته وکي تاسو د داوی مطابق هغه مشرک ګرځيږي بهرن مولوی صاحب تاسو ما د خپل مفردات او داوی وضاحت وکړو دا تاسو داوود مولوی صاحب زما په لاس کې دی یو بل خبرو جواب ورکوم مخکې ټول کې دلایل شروع کوم ان شاء الله تاسو لیکلي دي زمونږ د اهل حدیث دعوه دا
چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري لازم ده او د الله او د رسول څخه بغیر د کوم خاص مذهب یا د امام تابعداري یا تقلید کول بدعت دی. دویم تاسو لیکلي کتاب او سنت تابعداري په فهم د سلف فرض د دوا. دریم تاسو لیکلي دي مونږ په دلیل کې تاسو ته هغه دې کې زمال اول سوال دار مونږ د سلف وضاحت خوشو ان شاء الله العزیز. تاسو یو دلیل وایي تفسیر بل صحابینو پیش کوي، که تاسو یو آیات د قران وایي حدیث د نبی علیہ السلام وایي تفسیر بل صحابینو پیش کوي، مونږ ته هغه معتبر ذکر تاسو سلف همدغه دی مولوی صاحب. دویم تاسو په داو کې الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد لکه څنګه چې مخکې ابتدا کې ما دا خبره وکړله چې موږ د مقلدینو حضراتو سره خو دوو خبرو کې اختلاف لرو. یو دا چې منسوسي مسایلو کې د کتاب او سنت تابعداري فرض ده او دوی تقلید کوي، او دویمه خبره دا ده چې دوی په مفتي صاحب زما خبرې ته عفوا لږ متوجه شي، بخښنه غواړم. او دویمه خبره دا ده چې کوم مسایل اجتهادي وي نو په هغې کې د یو معین امام اجتهاد پسې دا لزوم کوي او دا لازم ګڼي. په دې اساس باندې نو زه اوس د خپلې خبرې شروع داسې کوم چې موږ به هغه دلایل اول لومړی تاسو ته پیش کوم دلایل چې د الله او د رسول په اتباع باندې کتاب او سنت موږ ته ویلي دي. د ټولو نه اولنی آیات سورة آل عمران راواړوه 22 آیات اقرا شه. الله جل جلاله فرمایلی دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین. الله فرمای اطاعت وکړئ د الله او د رسول، که د الله او د رسول اطاعت نه کوئ نو ورپسې دا دي یقینا الله تعالی د کافرو سره مینه نه کوي. د الله او د رسول اطاعت فرض دی، د الله او د رسول د اطاعت نه وتل دا حرام دي، دا د اسلام نه وتل دي. بخاري حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه بخاري راوړو الکه کتاب نه دلیل پیش کوي چې یادار نه کتاب نه یوسف صاحب دا کومه بخاري راک پاڼې غلطې شي یا ویم جلد پاڼو کې دې ورک ویم جلد 230 صفحه بس خبرې به کوي کیسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي د حدیث دی. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمای رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. زما ټول امتیان به جنت ته ځي مګر هغه امتي به زما جنت ته نه ځي چې د جنت د تلونه انکار کوي چې زه نه ځم. صحابه کرام پوښتنه کوي قالوا يا رسول الله ومن يأبى، داسې څوک شته چې د دې امت هغه به د الله د جنت ته تلونه انکار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اطاعني، څوک چې زما اطاعت کوي دخل الجنه جنت ته به ځي، ومن عصاني او څوک چې زما نافرماني کوي فقد ابى، نو یقینا د انکار وکړ د جنت ته داخلېدل. دا یو حدیث دی. دغه راکه دا مسائل راکه د فقه حنفي مسائل راکه پاڼو کې دې زه به تاسو د فقه مسائل وښیم. اوس کېدای شي ستا په ذهن کې دا خبره راشي چې داسې مسایل شته دی چې په هغې کې د کتاب او سنت نه یو دلیل وي او هلته موږ تقلید کوو. هو داسې دلایل شته، ډېر دلایل دي ستاسو په مذهب کې. یو د هغې دلیل دا دی قرآن کریم ویلي دي چې ایمان زیاتېږي، د زیادت خبره یې کړې ده. ستاسو مذهب دا دی چې ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي. صراحتا د نس خلاف کوي په قرآن کریم کې د زیادت امر دی او ته د زیادت تذکره ده او ته د دې نه منکر. دا یو څه زه به حیثیت صدر د خپل صدر متوجه کړم ځان ته لږ چې ما ته ټیم ورولې تاسو څومره ټایم دی تاسو له ان شاء الله درکېږي. زه په حیثیت صدر مناظر دا خبره کوم چې دې خوا لږ ما ته متوجه شئ، دې خوا متوجه شئ. زه په حیثیت صدر مناظر دا خبره کوم چې خبره په کوم شي روانه ده، کومه موضوع باندې زموږ خبر روانه دلایل په هغې باندې پیش کړي. بالکل جی صحیح بات کوو موږ ان شاء الله زموږ دلایل به داسې وي چې تاسو خبره به کوئ چې هغې له مسایلو ته لاړئ، دلایلو نه پاتې شو مسایلو ته لاړئ، ځکه تاسو دا خبره کړې وای. د تقلید متعلق به ان شاء الله موږ خبره کوو. د موضوع نه بهر به نه وځئ، بلکې که د فقهي مسلې دي د فقهي مسلې په دې باندې به تاسو هغه شکست ولیکئ چې یاره دغه خبره چې کوم دی موږ چې په کومه خبره باندې شکست خبرې اوس پرېږده، خبره لا اوس شروع نه ده. موضوع د فقهي په عباراتو باندې موضوع نه خروج مه کوئ. تقلید مسله ده په هغې روان اوسېږئ ان شاء الله. تقلید مسله باندې که تاسو مخکې نه شئ چلی دی یا زموږ دعوت تاسو ته مسلمان وایي ډېره سره ان شاء الله
لیکل وکړي د دې نه پس پر تقلید د فقه مسله موضوع راواخلو ښه مسلې مخالفه او موضوع مسله پس اعتراض دی هغه به ولي کوم نظر ټایم ختم شو خبره نه کوي تاسو چې کله ټایم ختم شو د منځ کې چې اول خبر شو کې هغه د مخکې سبب حیثیت صدر دا خبره کوم چې تاسو د فقه موضوع ته کلاړې دي د فقه موضوع صرف دا خبره تاسو پرې د تاسو هغه وایي پرې د موضوع زما د مانځه مسلې تلاړې ورګه تاسو د کوم ځای کې لګیا دا د ما صبر وکړئ دویم حدیث درته وایم هغه حدیث دا هم د بخاري حدیث دی ټایم شروع کړه اوس هغه زمونږ د موضوع نه وتل نه دي موضوع نه وتل ځکه نه دي چې ته د دعوې سر ګوره نو بیا مخکې ځه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حديث فرمي وبه قال حدثنا محمد بن عباده قال اخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان واثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا او قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم مفتي متوجه انه نائم وقال بعضهم العين نائمه والقلب يقظان فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم ترجمه سريكم هغه چې جابر بن عبد الله فرمایي ملائکه ورځ راغلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا په داسې حال کې چې نبی اسلام ویدو نو بعضې ملائکه ویل چې دا خو ویده دی نو بعضې ویل چې نه دا که ویده دی خو زړه یې ویښ دی خبره اوري نو ملائکه ویل چې د دې مثال بیان کړي نو هغوی مثال بیان کړ نو مثال یې داسې بیان کړ ویې فرمایل چې مثله کمثل رجل بنا دارا یو سړی د کورې جوړ کړ او بیا راولګېد وجعل فيها مأدبه هلته یو دسترخوان واچو وبعث داعي یو سړی ولېږه چې ته ورشه خلکو ته ووایي چې موږ مېلمستیا کړې ده راشئ لکه دا مېلمستیا قبوله کړي فمن اجاب الداعي چا چې د داعي اجابت وکړ دخل الدار دا به د کور ته هم راننوځي واکل من المأدبه او د دغه دسترخوان نه به خوراک هم کوي ومن لم يجب الداعي او چا چې د داعي اجابت ونه کړ لم يدخل الدار کور ته هم رانشي ولم يأكل من المأدبه او د دغه دسترخوان نه به خوراک هم ونه کوي فقالوا صحابه کرام ویل اولوها اسکتو اولوها د دې تأویل وکړي د دې تشریح وکړي د دې وضاحت وکړي چې دا څه مراد دی نو په دې کې يفقه واجب پوه شي فقال بعضهم چا پکې الله خو دې بعض چې نزل ویښ دی خبره وکړي قالوا فالدار الجنه کور جنت دی والداعي محمد صلى الله عليه وسلم دعوت کوونکی نبی صلی الله علیه وسلم فمن اطاع محمدا صلى الله عليه وسلم جاءت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاعتك فقد اطاع الله بدا الله اطاعتك ومن عصى محمدا جاءت محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله بدا الله فرماني وكلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس محمد صلى الله عليه وسلم دا خلق ترمنځ فرق دی په دې معلومیږي چې دا مسلمان دی په دې معلومیږي چې دا مسلمان نه دی دا بل دلیل دارنګه دریم دلیل په دې موضوع باندې همدغه دغه کې په بخاري کې په دویم جلد 325 صفحه باندې حدیث دی حدیث داسې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول جلد 325 اول جلد په دویم جلد 325 حديث داسي دي غوت كده بنك موبايل وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها فقالوا واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتذر النساء فلا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رسول الله صلی الله علیه وسلم کورته یو څو کسان راغلل درې کسان د بیبیانو نه یې پوښتنه وکړه چې نبي اسلام څنګه لمونځ کوي بیبیانو جواب ورکړ د شپې تهجد هم کوي خوب هم کوي روژه هم نیسي او دارنګه کله روژه نه نیسي نفلي روژې نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راغی ما ته لږ متوجه شي چې کله کور ته راغی بیبیانو ورته ویل دې کسانو داسې خبرې وکړلې یو ویل چې زه به همیشه روژې نیسم بل ویل زه به همیشه تهجد کوم بل ویل چې زه به د بیبیانو سره نکاح کوم نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه د ښځو سره نکاح کوم روژې نیسم کوژه کوم هم او دارنګه تهجد هم کوم او خوب هم کوم د دې طریقې نه چې چا اعراض وکړي فلیس مني دا زما نه دی د رسول الله د طریقې نه اعراض کول مخ اړول د بل چا پسې دا د رسول الله د طریقې خلاف خبره
دارنګه آیات کریمه ده په سورۃ آل عمران کې الله فرمایي ودلته آیات تلك حدود الله سورة نساء آیات نمبر 13 الله ودا د الله پوری دي ومن يطع الله چاچ د الله اطاعت کو ورسوله د الله د رسول اطاعت وک يدخله جنات تجري من تحت الانهار الله به جنتونو ته داخل کی هغه جنتونو چې نهرون والا دي خالدین فيها همیشه به کی وذلك الفوز العظیم او دا لوی کامیابی ده د آیات کریمه کې د الله او د رسول اطاعت فرض ده د کوم امام د کوم مذهب دغه تذکره نشته ده د قران کریم آیتونه د دین ډک دي چې باغې کې د الله او د رسول 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 هغه آیتونه به ټول تاسو ته کوم تر څو چې تاسو به دې خبره باندې ذهن خلاص شي چې اطاعت د الله او د رسول فرض ده د الله او د رسول نه بغیر اطاعت دي هغه د اغوی د اطاعت ما تحت ته کچیرته امام کچیرته عالم کچیرته هر څوک چې وتا ته دې خبرې امر وکي دا د الله او د رسول د اطاعت لاندې وو نو پتاي من الفرض دي د الله او د رسول د اطاعت لاندې نو دا غي من پتا باندې فرض نه دي ځکه هم دلته ورپسې آیات کې وایي ومن يعص الله ورسوله څوک چې د الله نافرماني وکي ورسوله د الله د رسول نافرماني وکي ويتعدى حدوده د الله د حدودنا واولي يدخله نارا خالدا فيها الله بداخل کې هغه اورته چې په دې اور کې به همیشه وله عذاب مهين او سپکون کې عذاب الله دې کوي په دې وجه دا آیت کریمه د الله او د رسول په اطاعت باندې گواهی کوي ورسره چې د سورۃ آل عمران دا بل آیات په دې ترتیب راغلی دا کوم ترتیب چې ما لیکلی یو سورۃ د کوم آیات سورۃ آل عمران تیار راغلی دا ترتیب نه تیار راغلی